کونړ کې نن څه تیر شول؟ سلامونه درنو لیدونکو، دې ویډیو کې پرې خبر شئ. طالب د هر برید حساب پرې کړ. پرون یې 10 تنه سرتیري په زابل کې شهیدان کړل. نن یې په کونړ کې 14 جنګیالي ور ووژل. نن سهار په کونړ ولایت کې طالب ډلې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د مجاهدینو سرتیرو له سخت غبرګون سره مخ شوي. د کونړ امنیه قماندان ډګروال یوسف مظلومیار وایي طالب جنګیالي په ځان نه و خبر چې معلومات یې تر موږ پورې راورسېدل. ده وویل جګړه نن سهار 2 بجې پیل شوه، خو د دښمن د برید ټول معلومات موږ ته رارسېدلي وو، نو ځکه په غازي آباد کې پرتو ځواکونو یې د حملې مخه ونیوله او ورته درانه تلفات یې ورسول. په جګړه کې 14 طالبان وژل شوي او 7 تنه ټپیان دي چې امکان لري د مخالفینو په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. د هر سرتیري حساب به 2 برابره پرې کوئ. ساده، ناخبره، ناشوره او کملوستي طالبه جنګیالیه تا ته وایم. د دې حساب عباس برادر، هیبت، متقي، یعقوب او حقانی په خپلو زامنو نه دی پرې کړی، بلکې ستاسو په سرونو یې پرې کړی. پر تاسو یې خپلې بیچاره میندې بوري کړي. نور ارام شئ قمقله طالبانو. خدای پاک تاسو ته عقل درکړی. لږ له خپله عقله کار واخلئ. دا جګړه تاسو اوږدولی شئ خو ګټلی نه شئ، ځکه دې خلکو د خپلو شخصي اغراضو لپاره په تاسو د آیات او حدیث خلاف جګړه روانه کړې ده. خدای جل جلاله یې ستاسو څخه ناراضه کړی، د هغه له نصرته یې محروم کړي یاست. لږ خو په دې فکر وکړئ چې له کافرو سره یې سوله وکړه، خو د مسلمانانو سره یې ستاسو په لاسونو ناروا جګړه پیل کړه. استخبارات مو خرڅوي او لوبوي. جګړه اوږدولی شئ خو ګټلی نه شئ. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. دا لیکنه د احمد شاه ساحل وه چې موږ له تاسو سره شریکه کړه. تر بلې ویډیو په لوی او بخونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.